د شور میډیا درنو لیدونکو سلامونه. قدرمنو مینوالو هیله مې ده چې تاسې به ښه اوسئ. درنو مینوالو نن درته له یو داسې چا سره مرکه لرو، خبرې اترې لرو چې د افغانستان په کرکټ کې یو ځلانده نوم دی. کریم خان صادق هغه څوک چې د افغانستان لپاره ښې لوبې ترسره کړي دي، زیات ویاړونه یې ترلاسه کړي دي. درنو لیدونکو له دوی سره په دې خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې ځینې بدلونونه رامنځته شول، ځینې نوې ګمارنې ترسره شولې. دا چې دغه چارې د افغانستان د کرکټ لپاره څومره په خیر دي، دا موضوعات مو ورسره څېړلي دي او همدارنګه په یو شمېر نورو مسایلو هم له صادق صاحب سره مرکه لرو، خبرې لرو. هیله ده چې تاسې زموږ تر پایه پورې ملتیا وکړئ او د لا ښو ویډیوګانو لپاره، د ښو مرکو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. بیا هم ښه راغلی درنو مینوالو. صادق صاحب له موږ سره ده، له دوی سره به خبرې کوو. صادق صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. کور ودان که په پیل کې ووایي چې د افغانستان کرکټ تاسې اوس مهال په کومه کچه کې وینئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه راتګ نه. هرکلی درته وایو زموږ اکیډمۍ ته راغلی او کرکټ د افغانستان د خلکو نن سبا یو د خوښې ورزش ګرځېدلی ده او افغانانو سره ډېره زیاته مینه لري او هغه د هر قوم دي او که د هر ولایت سره تعلق لري. نو بل د افغانستان د ویاړ سبب شوی ده په نړۍ کې. نو زما نظره دا نوی نظام چې راغلی دی، خصوصا طالبان وروڼه، دوی کرکټ سره ډیره مینه لري، ډیره علاقه لري او مشران ځوانان ټول سربازان. زه کابل ته لاړم نو ډیر ډلې کرکټ بورډ ته راځي او غواړي چې لوبغاړو سره مو ګوري، عکسونه ورسره واخلي او نور هغوی هم د کرکټ د سیاست نه خبر ول چې پخوا 5-6 کاله په کرکټ کې سیاست ترسره شوی ده او د هغې نقصان یوازې افغانستان لیدلی د کرکټ په بخش کې. هغوی هم دا هیلې دي چې کرکټ کې بیرته د پخوا په څېر یووالی راشي او جوړ شي او دا نور امتیازات وګټو، لکه نړیوال جام اوس هم مخې ته دی چې دې کې د موږ لوبغاړي ښه لوبه وکړي، خصوصا بالخصوص چې سیمي فاینل نیمې پایلې لوبې پورې لار پیدا کړي. نو کرکټ سره دومره مشکلات ستونزې نشته او انشاءالله دغه د 2-3 کلونو د کورونا چې کله نه راوتې ده نو ټول نړۍ کرکټ باندې اثر کړی دی او بیا د افغانستان په کرکټ ډیر زیات کړی و. نو چې حالات کله هم نورمال حالت راشي انشاءالله موږ داخلي کرکټ به بیرته شروع شي او راتلونکي 20 ورځو کې نړیوال جام لپاره هم آمادګي کابل کې لګیا د لوبغاړي نیسي او زموږ ټیم به پکې اشتراک کوي. صادق صاحب، د افغانستان په کرکټ بورډ کې وروستي تغییرات او نوې ګمارنې او بدلونونه د افغانستان د کرکټ په خیر ګڼئ؟ نو چې نظام بدل شي نو لازمي خبره ده چې اشخاص به هم بدلیږي او کرکټ کې هم حاجي عزیز الله فضلي اوس د کرکټ بورډ رئیس راغلی دی او دغه نصیب خان په نوم باندې یو نوی هلک چې دی هغه اجرایي رئیس راغلی دی او تر اوسه پورې نصیب خان خو ما خپله لیدلی هم نه دی او حاجي عزیز الله موږ سره د کرکټ د شروعاتو نه ملګرتیا کوي. هغه د کرکټ په دې ټول سیاست باندې پوهېده او هغه دا ځل موږ او ټولو مخلصو ملګرو هم دغه یو پیغام دی او دا ورته وینا کړې ده چې باید کرکټ سره یو شي او کرکټ دپاره کار وشي او دغه څومره امکانات چې نور نړۍ لري باید راتلونکي 3-5 کلو کې د افغانستان کرکټ ټیم ولري. نو زمان نظره دومره څه خاص مشکل نشته. مننه. صادق صاحب، یو څه موده وروسته نړیوال 20 ورځه جام پیل کیږي، تاسې مو ورڅخه یادونه وکړه. د دې لپاره چې د افغانستان لخوا نه کومه لوبډله اعلان شوې ده، مناسبه یې ګڼئ؟ آیا داسې لوبغاړي پکې شته چې باید هغه نوی اخیستل شوي؟ ما خو مخکې درته ویلي چې کرونا د وجې نه تیر شپږیزه چې شوې ده بیا د افغانستان په داخل کې دننه کرکټ هم نه دی شوی او نړیوال سیریزونه هم نه دي کړي. نو مطلب یو کال نه زمونږ لوبډلې هیڅ کوم داسې لوبې نه وې کړې. اول ته نړیوال جام ډېر وخت را نږدې شو
او دلته په افغانستان کې نظام بدل شو، مشران بدل شول، ستونزې ډېرې منځته راغللې. خو زما په فکر د مونږه اوس چې کومه لوبډله اعلان شوې ده هغې ته په میچ کې چې کومه 11 کسیزه لوبډله لوبو نو هغو کې خو هېڅ خو نشته. ماشاءالله ټول ډېر ښه ټیم جوړېدی شي. یو یا دوه یا درې کسان هر وخت دا میسینګ کوي په هر لوبډله کې، او انتقادونه هم خلک کوي کرکټ مینوال که دا نه وه شوی دا به شوی که دا نه وه شوی. خو زما له نظره چې زمونږ لوبغاړي څومره فټ او انجریانې نه لري، زخمونه نه لري، ټپونه نه لري، او دوی 100% په میدان کې ښه لوبه کولی شي، نو تجربې په اساس باندې د سینیارټي په اساس باندې زمونږ یو ډېر ښه بیلنس ټیم جوړ شوی ده. دغه ټیم کې 15 14 14 داسې لوبغاړي دي چې هغوی دغه مونږ سره په دغه د کرکټ په کامیابۍ په هلو ځلو کې او ډېرې مرستې کړي او ډېر یووالی اتفاق مظاهره په یو وخت کې کړې ده چې د هغې نتیجه اوس مونږ ټول افغانان ګورو. نو که دغه لوبغاړي سره یو ټیم شي بیا او یو قوت مظاهره وکړي او نړیوال جام چې په اماراتو کې کېږي هلته د افغانستان لوبډلې په تیرو 10 کلونو کې تقریبا هر لوبغاړي 200 نه تر 300 پورې تمرینی او نړیوالې لوبې کړي دي، نو کافي تجربه لري د اماراتو په پیچونو باندې. او بل که سپین بالینګ ته وګورو نو په نړۍ کې د مونږ 3 سپینران چې دي، نو نبی سیدا 20 کې بیسټ راونډر دی نړیواله سطح باندې، راشد ارمان 20 نمبر 1 بالر ده، مجیب الرحمن په 50 اوریزه او 60 اوریزه دواړو کې په ټاپ 10 بالرانو کې ده. پاس بالینګ کې امید حسن دی، نوین الحق ځوان بالر دی ډېر ښه دی. الراونډرانو کې ګلبدین نایب او کریم جنت دواړه ښه لوبغاړي دي. بیټینګ کې شهزاد محمدي ته بیا چانس ورکړی شوی ده، حضرت زازی ده، رحمان الله ګروبز ډېره خواري کړې، ډېر ښه شوی، او محمد نبی خپله کیپټنسي او 20 کاله د افغانستان لپاره لوبه وکړه، نو هغه ته هغه ښه کیپټن دی میچور. نو زه فکر کوم که زمونږ لوبغاړي لږ ذهن سره او لږ د یووالي سره لوبه وکړي، نو د موجوده وخت کې چې مونږ عوام څومره خفګان سره مخ دي، نو نړیوال جام کې په ښو لوبو سره کېدی شي د مونږ عوامو ته یو ښه خوشحالي ورکړي. مننه صادق صاحب. تر ډېره پورې ټولنیزو رسنیو کې نیوکې دا وې چې ځوانو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دغه خبره څومره په ځای ده؟ آیا موږ داسې ځوان لوبغاړي لرو چې هغه باید دغسې لوبډله کې اعلان شوي وای؟ نو کرکټ مینوال دي او سوشل میډیا راوتلې ده او هر یو انسان او هر یو افغان ځان نه خبریال جوړ کړی دی، او مال نظره نړیوال جام دی، یو سیریز نه ده یا زیمبابوې سره وای یا آیرلینډ سره وای، موږ همیشه ځوانانو ته ډېر چانسونه ورکړي دي. نو دا نړیوال جام دی. بل دی مونږ داخلي کرکټ شوی نه ده چې مونږ هغه د لوبغاړو پرفارمنس راواخلو او هغې ته وګورو چې یاره دې هلک ښه کېده او دې نه کېده. نو داسې مشکل نشته. مونږ د دې لوبغاړو نه علاوه چې دا دوی اعلان کړي دي او 15 پورې نور لوبغاړي هم لرو، خو د هغوی نه دوی پرفارمنس هر څه شی په نظر کې کتل سوي. د حشمت شاهدي که وګورې میډل اډر کې ټیم ته ډېر په کار راځي، که ټیر د سر کې مونږ په 6 اورونو کې 2-3 زر وکټې غورځي، نو حشمت شاهدي کې دا قابلیت شته ده چې هغه 14-15 اورو پورې ټیم وچلوي، او 13 ځل شپږیزه کې هم 2-3 نمبر ټاپ بیټسمین دی. نو سینیر کې حمید حسن او شاپور چې دي هغه باندې خلکو لږ نیوکې کړي، دولت زدران پورې چې ډېر وخت کرکټ نه لري پاتې شوی دي، خو انشاءالله هغوی سینیر دي، تجربه کار دي او فټ دي. ما چې څومره ورسره خبرې شوي دي نو خپلې تجربې په اساس باندې هم په غټو لوبو کې په نړیوال جام کې خپل ځان هم بچ کولی شي چې لوبډلې ته ښه بالینګ وکړي. نو فلحال دا ښه لوبډله جوړه شوې ده. زما نظر دی کې د ډېرو زیاتو خلکو مشورې شاملې وي چې دغه لوبډله جوړه شوله. صادق صاحب، په بورډ کې د کپتان د راشد خان استعفا یا د ګمارنو په برخه کې د ځینو راوستل یا نوې ګمارنې یا نوې ټاکنې، که دغسې حالات وي او دلته نظام هم داسې نوی شو، فکر نه کوئ چې د افغانستان د کرکټ لپاره به د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا نه کوم داسې بد خبرونه یا ځینې بندیزونه، ځینې محدودیتونه خو به رامنځته نه شي؟ نو اول خو دا دی چې راشد خان باید استعفا نه ورکړي
خو بیا هم راشد خان شاید 3-4-5 ځوان لوبغاړي لوبډله کې غوښتل، نو بل کرکټ بورډ او دغه سلیکشن چې کوم کېده نو هغې کې هم هغوی سره ما په خیال خپلو کې سره ډېر بحث کړی. بحث نه وروسته نو چې راشد خان کیپټنسي نه انکار کړی، هغه په دې خاطر چې دا کیپټنسي یو ډېر غټ دروند مسؤلیت ده او دې کې یو ځوان لوبغاړی راشد ته مونږ اوسه پورې ځوان لوبغاړی وایو ځکه چې ټول 4-5 کاله وشول چې افغانستان لوبډله کې شامل شوی. هغه چې غټ سټیج ته ورسېدو مونږ هم په افتخار او ویاړ کوو. او د اعمال نظر راشد دا فیصله ځکه صحیح ده چې راشد په یو مشر لوبغاړي باندې په میدان کې غوسه کول دا ورته ستونزمن ښکاري، ځکه چې 20 کلونه شاپور حمید اصغر نبی دا میدان کې لوبیږي او ته یو ځوان کیپټن او هغوی نه یو کیچ وغورځېږي یا یو رن اوټ میس کړي، یو غلطه لوبه وکړي، نو راشد ځان ته دا جرأت نه ورکولو چې زه په دوی باندې نیوکه وکړم. نو په دې اساس باندې هم راشد استعفا ښه کار کړی دی او نړیوال جام نه وروسته باید چې کوم لوبغاړي ښه لوبه ونه کړي مال نظر نه هغوی د نورو کرکټ سره خدای پاماني وکړي او ځوانو ته د چانس ورکړي، کرکټ بورډ ته دې راشي او لوبغاړو سره د کار وکړي، نو بیا شاید داسې ښایسته موقع د استعفا دپاره ورته بله میلاو نه شي چې په نړیوال جام کې د هیواد دپاره خپلې اخري لوبې وکړي، افغانان به هم ډېر تشویق کړي. او که چا کې 2-3-4 کاله کرکټ پاتې وي په ځان باوري چې زه دا منډې والی شم، کرکټ ډېر قوي فټنس غواړي، ډېره زیاته منډه غواړي، ډېر غټ تیاری غواړي، نو هغه تیاری زما نظره دوی په 100% بعضې سینیر لوبغاړي نه لري چې دغه د وجې ته مونږ هم خفه یو. نو اوس هم مونږ سره 20 ورځې دي، ټول لوبغاړي باید ډېره زیاته خواري وکړي نړیوال جام دپاره. نو انشاءالله یو ښه بیلنس ټیم ده او د راشد کیپټنسي کې لرې شوی، نو محمد نبی هم ډېر یو سینیر تجربه کار لوبغاړی ده او کېدای شي راشد خان نه ښه ثابت شي. ډیره مننه صادق صاحب. درنو لیدونکو، کریم صادق د افغانستان په کرکټ کې هغه نوم چې موږ د دوی په لاسته راوړنو سترګې نشو پټولی. واقعا چې په تیرو څو کلونو وړاندې لوبو کې چې به په کومه لوبه کې کریم صادق و نو د هغې لوبې خوند به څو چنده زیات و او زموږ سترګې به زیاتره همدې ځوان ته وي چې د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې منډې جوړې کړي. صادق صاحب مننه چې موږ ته د وخت راکړ. اوس راځو دې ته چې فعلا څه مصروفیتونه لرئ؟ تاسې خو د ټیم نه هم استعفا کړې ده او اوس څه مصروفیتونه لرئ؟ مصروف خو ډېر زیات یم سوشل کارونو کې، هر چا ته مې چې د خپل وس مطابق څومره هم خیر رسیږي سهار نه ماښامه پورې او ټول افغانانو سره مینه لرم او هر چېرته د هر افغان درد اواز د هغوی مشکلات هر چا سره شریکوو، مرستې ورسره کوو. دې تر څنګ خپل تمرین کوم، سهار کې جیم ته کوم، ماښام کې دلته راځم اکیډمۍ له، نن جمعې ورځ د رخصت ده، خپل هم خپل تمرین د دې دپاره کوم چې داسې ورزش چې دی صحت دپاره ډېر ښه دی او ځوانانو سره هم کار کوو او خپل یو کلب هم لرم، هغه هم لوبه کوي او خیریه ټولنه مې چې وه دا د مونږ خیریه ټولنې کارونه چې دي دا په ویسټرن یونین اکثریت به مونږ په دې کول، مونږ دوستان به چې خارج نه نو هغوی به پیسې را لېږلې. نو چې اوس دغه نظام بدل شوی نو دغه دا شیان بند شوي نو خارج نه مرستې نه کېږي او موجوده وخت کې افغانان چې دي ډېر زیات مشکل سره مخ دي، خصوصا کورنیو کې ډېر زیات اقتصادي مشکلات لري. نو که انشاءالله دا ویسټرن یونین خوشی شو نو زه خپل بیرته خپلې خیریه ټولنې ته دا پرې ډېر زړه نه کار کوم چې ډېرو زیاتو بېوزلو خلکو ته مې خیر ورسېږي. صادق صاحب نور د زیات وخت نه نیسو، وروستۍ شېبې دي، فقط یوه جالبه خاطره دې راته د کرکټ د دورې ووایه چې ډېره درته جالبه او په زړه پورې وه. نو خدای شته چې زمونږ هر څه جالب دي، نو دا دې نه غټه جالبه خبره بله ما دپاره کومه کېدای شي چې یو وخت کې مونږ کرکټ شروع کوو نو مونږ سره د خپل پلار او د مور سپورټ او تشویق هم نه نو مونږ خپله مبارزه او د خپل پلار هغه قوي ګزارونه برداشت کړل، حتی چې خبرې او وهل هم راکړه او بیا هغه کرکټ داسې یو ځای ته ورسېدلو چې اوس الحمدلله نړۍ په هر ګوټ کې زمونږ 10-15 او د مونږ لوبډله هر چېرته لوبیږي، افغانستان نوم ورسره نیک اخیستل کېږي او افغانستان بیرغ ورسره په نړۍ کې رپېږي او دې نه علاوه
هر افغان دی یو دی ویاړ احساس کوي او د مال نظره کې دغه بیټ بال بالونه او دا شیان چې راجمع کړي نو تقریبا اوس 15 لکه خلکو د رزق وسیله د کرکټ په افغانستان کې او زه دغه کریډټ خپل ملګرو ته خپل ځان ته ورکوم چې مونږ یو مبارزه وکړو نو دغه ویاړ چې دا ما ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات د خوشحالي احساس هم کوم او ان شاء الله که مسؤلیت راته وسپارل شلو نو دا سلسله دین یو په لسچند نورم زیاتوم چې ډیر زیاته فائدې افغانستان ته ورسیږي نو ډیر خوشاله ما دا مم ډیر وخه خاطره ده د ژوند چې هغه کرکټ چې مونږ پکې خبرې تیرولې اوس الحمدلله د ټولو افغانانو د ویاړ سبب ده. ډیره مننه صادق صاحب زمونږ ویاړ استئ خدای مو ژوندي لره بریالي اوسئ کور مودان چې موږ ته مو وخت راکړ ډیره مننه. ډیره مهرباني خیر اوسئ.